له نن څخه 120 کاله مخکې د افغانستان د مطبوعاتو په تاریخ کې د پام وړ پیل شوی و چې وروسته د روښانفکرۍ د نهضت بنسټ شو. سراج الاخبار د لومړي ځل لپاره چاپ او په دې سره د فکري ویښتیا، سیاسي شعور، ټولنیزو اصلاحاتو او ازادۍ غوښتنې دروازه پرانیستل شوه. سراج الاخبار جریده د 20مې پیړۍ په پیل کې په داسې وخت کې خپره شوه چې افغانستان د سیاسي، کلتوري او تعلیمي بدلونونو له امله له سختو ننګونو سره مخ وه. دا جریده د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال په 1284 کې پیل شوه، خو ژر د انګریزانو تر فشار لاندې خپرونې بندې شوې. لومړی ګڼه 26 مخه وه چې بېلابېل موضوعات پکې ځای پر ځای شوي وه. خو د لومړۍ ګڼې له خپرېدو وروسته د دې جریدې دویمه ګڼه خپره نه شوه. خو د هغه وخت ازادۍ غوښتونکي ځوانان په شا نه شول او خپلې هڅې روانې وساتلې. بالاخره 6 کاله وروسته محمود طرزي یو ځل بیا د دې جریدې د نشر لړۍ پیل کړه. په دې ټولو هڅو کې محمود طرزي اساسي رول درلود. طرزي د عصري فکر، ژورنالیزم او ملي ویښتیا له مخکښانو څخه دی چې د سراج الاخبار له لارې د خپلواکۍ، زده کړو، د نړۍ له پرمختګونو سره د افغانستان نښلولو مفکوره خپروله. طرزي نه یوازې ښه مدیر و بلکې یو فکري رهبر هم و چې د یوې نوې سیاسي او کلتوري دورې بنسټ یې کېښود. سراج الاخبار د افغانستان د عصري حکومت د بنسټونو په فکري جوړښت کې مهم رول ولوباوه او دې جریدې د ملت او دولت مفهوم ته وده ورکړه. د قانون حاکمیت، ملي حاکمیت او نړیوال سیاست په اهمیت یې ټینګار کاوه چې د همدې فکري فضا له لارې اصلاحاتو ته لار برابره شوه چې وروسته د اماني دورې په بدلونونو کې څرګندې پایلې ولیدل شوې. په داسې حال کې چې د سراج الاخبار له لومړۍ ګڼې 120 کاله تیریږي، نن هم د افغانستان د مطبوعاتو په تاریخ کې د اصلاح، بیدارۍ او بدلون سمبول ګڼل کېږي چې د اصلاحاتو، شعور، ملي هویت او عصري دولت جوړونې بنسټ یې کېښود. روح الامین نیازی، لندن.